اخرج الله را وخلې بندگان پر من حلال کړی دی والطيبات من الرزق وغپاک او حلال د خوراکونو نه الله رب العالمین زینت هم حلال کړی دی او پاک خوراکونه هم حلال کړی دي قلت وتوای ای زما نبی هي للذین آمنوا دا خو حق دی د پاره دا کسانو چې مؤمنان دي فی الحیات الدنیا په دې ژوند دنیوي کې په ژوند دنیوي کې د مؤمنانو حق دی د خوراکونو او لباسونه بالشرک په شرکت سره چې کافر او مسلمانان دواړه استعمالوي خو په آخرت کې به خالص د مؤمنانو د پاره بدانه متونه خالصتا یوم القیامه یوازې به د دوی د پاره د قیامت پر ورځ باندې د طیبات با الله رب العالمین د مؤمنانو پر قیامت کې خاص کی کافر به محرومی كذلك دغشان نفصل الآيات په تفصیل سره بیانو موږ د آیتونه لقوم يعلمون د پاره دا قوم چې وی پويږي قلت وتوای ای زما نبی رب دا شین حرام کړی دین ځان ساتل وکړ هو ورته زما نبی انما حرم یقینا حرام کړی ربي زما رب الفواحش بحیا کارونا بد کارونا بحیین فحاشی حرام ده ما ظهر منها غچ خکاری د دین او ما بطن غچ پټی والاثم اور قسم گنا دا الله حرام کړی دا اثم نو مراد حقوق الله حقوق الله ضایع کول والبغي او ظلم کول د کی اشاره د حقوق العباد ته حقوق العباد ضایع کول دا الله حرام کړی والبغي او ظلم کول بغیر الحق بغیر د حقنا وان او دا کارم الله حرام کړی تشرکو بالله چې شریکان او برخداران تاسو جوړوي د الله سره ما غسوک لم ينزل به چې الله نه نازل کړي داغه په شرکت باندې سلطانن کم دلیل وان او دا خبرم حرام ده تقولوا على الله چې تاسو جوړوي په الله باندې ما خبر لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ ولکل امه اوس دلته د سوال جواب چې د تحریمات الهی مخالفت کینو عذاب په ول ناراضي جواب ولكل امتنا وذبار دهر امت اجل نیټه د عذاب فاذا جاء اجلهم نکل چراش نیټه د دوی لا يستاخرون دوی بنرستو کیږي ساعتا یو ساعت ولا يستقدمون او نه بدوی وړاندې کیږي یا بني آدم سلورم خطاب دا په یا بني آدم سلورم خطاب د دې صورت کې د پاره د معیار د جنت او جهنم یا بني آدم اے اولاد آدم علیہ السلام ما یاتینکم کچر تراشی تاسو ته رسولان منکم تاسو د جنسنا رسولان من انسانان دي یقصون علیکم غیب بیانی پتا سو باندې آیات زمایتنا فمن اتقانو چاچه زانو ساتلو د شرک نو اصلح خپل عمل نیک کړلو فلا خوف علیهم نو نه به سیر پاغي باندې ولا هم يحزنون او نه باغي غم جن کیږي والذین وغکسان کذبوا چې دروغ جن غنی بی آیاتنا زمغیتنا واستكبروا عنها او ځان لوی غنی دا غینا ایتونه ځان لوی غنی مننی من اولئک دا کسان اصحاب النار دا اور ولادی هم فيها خالدون دیو پاغي کمی شي فمن اظلم نسوک دې ډیر لوی ظالم ممن افترا دا هغه چانه چې دې جوړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ الله باندې دروغ دا جوړي چې الله ته نسبت کوي د شریک یا د نازولی او ولد او کذب یا دروغجن غنی بی آیات ایتنا داغا دا غټ ظالم اولئک دا کسان چې دی ینالهم رسیږي بدوی ته نصیبهم برخد دی لیکل شوی من الكتاب دا لیکل شوی تقدیر او کتاب دوی چې کوم برخه د لیکل شوی دا به تور رسیږي هر چاته د عمر برخه دا د روزي برخه دا به الله ورکی حتی تر دې پوری دا جاءتهم کله چې راشي دوی ته رسولنا زمون رسولان من ملائک رسول معنا د استازي بول راضي الله را لګلې دي ملائک يتوفونهم دوی نه مساګانی اخلي نو قالو دا ملائک به توي په تور د زجر او د رټنه اينما کنتم سشوا کسان چې تاسو وي تدعونا چې تاسو ورته आवाजونه کول په مصیبتونو کې د مدد چې غو مرتوال من دون الله سوا د الله نه سشوا باباګان چې تاسو لاره سیګو مدد دا په وقت د ځن کدن کې ملائک دا مشرک شرمای چې شابو صوت आवाज وکړه چې تاسو نخلاص قالوا دا مشرکان ورته ويضلوا عنا اخورک شو زمنا پتہ نه په کوم طرف لاړه
وشهدوا على انفسهم او دی بگوایو کی په خپل ځانونو باندې انهم كانوا کافرین چې یقینا دوی کافران. ګور دلته ته کافر ویل چې څوک د الله نه غیر بل چا نه مدد غواړي او आवाज وتکي دا مشرک به وي چې موږ کفر کړی دی چې الله نه غیر الله پرې خو بل چا ته موازونه کول. نو قال اوس حالت د برزخ دویم قول دا دی چې دا حالت د حشر دی او دا خطاب به ته قیامت پورز کیږي او که حالت د برزخ نو به خطاب دی د دوی ارواح ته. قال ادخلوا ابو وی ورته الله ور داخل شي فی امم باغدلو کې قد خلت یقینا تیر شوی من قبلکم استاسو نمخ کې من الجن والانس د پیریانو انسانانو فی النار پور کې تاسو نمخ کې مورته تاسو مرګری تلی پیریانو انسانان تاسو مر شب ورځي وس ځکه د مشرک لپاره غور دین. کلمہ دخلت کله چې ور داخله شي امه یوردله دی اور د جهنم ته لعنت اختها لعنت پکې په خپل مرګرو باندې اخت خور ته وای په خور بلعنت دا تعالی د ذلت لپاره د خور ټکي استعمال سه خوري شانته واقع دی الله تبا کړو الله دې غر کو تباہ کی دا د ذلیل خلکو عقیده ده کنه دا شرک عقیده چې جنډی نه میریږي او د بابا د قبر نه میریږي او د کانی نه میریږي نو مشرک د بت نه میریږي او ته د قبر نه چی شه دی پتا وږي څه فرق شه او هغه د بوت نه غواړي او ته د قبر د بابا نه غواړي یو شی دی. دی بلعنت کوي په خپل مرګرو باندې حتی تر دې پورې د دار کوفیا کله چې دوی یو ځای شي په دې اور د جهنم کې جميعا ټول. قالت اخراهم او بو یغرستنی کسان د دوینا رستنی سو کو کشران او مریدان لاولاهم په بار د مخکنو کې چې کوم د دې مشران او غپیران ځان جوړ کړو هغه په بار کې به وي ربنا ای زمون رب هؤلاء دا هغه کسان یضلونا چې مونږه گمراه کړیو فآتهم نو یا الله ورک دوی ته عذابا عذاب ضعفا من النار دو چند ور د جهنم نه یا الله دوی له ډبل عذاب ورک ځکه دوی مونږه گمراه کړیو. قال الله ورته وی صبر کوه تعالی دو چن کوما تاکي مخارخ وکنه چې په دوی پسې ګرځېدی او شرک رته خودو په شرک کې منله د دوی خبر او خرچي بدن په لا کوله نو چرته اهل حق عالم پسې ولې نه ورتلې چرته قران ته ولې نه کېناس. قال الله بو تو فرمایل الله بو ته فرمایي لكل ضعف د ټولو د پاره د چن عذاب دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ. وقالت لهم اسبت مشران را پقار شي چې کته کوم د خسړې زوی چې مال دی لا ډبل عذاب او تعالی دی لا سنگلی الته جګړه شو دی اول. وقالت لهم ابو مشران د دوی له خراهم دی کشرانو ته فما کان لکم پس نشت استاسو د پاره علینا په مونږ باندې من فضل سی احسان یا فضل نه مراد دی غورواله ته خو زمانہ خسړې نه فذوقوا العذاب نو سکه عذاب بما کنتم تکسبون په سبب د دې چې تاسو کوم کارونه د شرک کول. ان الذين يقيننا کسان کذبوا چې دروغجنې غنلې دي به آیاتنا زمغه ایتونه واستكبروا عنا او ځان لوی غنلې او دا غینا مکه خو له دخول د جهنم ذکر کړو کنه اوس ور د جنت نه محرومي ذکر کوي چا چې زمایتونه دروغجن غنلې د توحید او ځان دا غین لوی غنلې دي لا تفتح لهم نبش کلا ولې دوی ته من دوی روحونه ته ابواب السماء دروازې د اسمان ولا يدخلون الجنه او نه بداخلي کی دوی جنت ته حتا تر دې پوری علی جل جملو چې ورننه وزوخ فی سم الخياط باغ سم دستنه کې دستنی په سم کې وخ نه نوځي ها ودې قسم دستنی په سم کې وخ نه نوځي دستنی سم کې خو څوک چې هم په ډیر تکلیف یې چي دا زنانه یا درځین ډیر د په دې جواب باندې لګلا او راوته لوندم کې چې لګ نورم را دغش او به به ورنو بس مطلب د دې څه دی دې ته تعلیق بالمحال وای مطلب دا دی څنګه چې د ستنی په سم کې تار نه ایستل او نوخ نه ایستل ناممکن دي نو د سید جنت ته د مشرک نه نوتل سدي ناممکن دي جنت ته نه نوځي او خو چې ساتینو دروازې بوله غټي ساتي لا پاتې د هغه د ستنی سم خلکو خان ساتي دروازې دنګه ساته غټي او خور سره ساتلم نشي الله فرمایي څنګه چې د ستنی په دې سوري کې دا اوخ نشیتلې کنه دا ناممکن ده دقه شان مشرک باندې جنت څه دي حرام دي والعياذ بالله.
وكذلك ودغشان نجزي المجرمين سزا ورکو من مجرمانو تا لهم د دې لپاره من جهنم د جهنم نه مهاد تلایانی دي ومن فوقهم او د دې د پاسه غواش بلستنی به د اور د جهنم والعیاذ بالله دا اور ولا څه شوی دی دا اور ته د مکمل تاو دی لکه دا اور چې لاندې ولا تلای دی او د برنه په بلستان د دونه پکې ګیر دی والعیاذ بالله وكذلك ودغشان نجزي الظالمين بدل ورکم من ظالمانو تا والذين سروز بشارت مؤمنانو تا او کسان آمنو چې ایمان راوړې توحید قبول کړي دي وعملوا الصالحات وعملوا کړي دي نیک په سنت طریقه باندې لا نکلف مونږ کړهو نقدو نفسا په یو نفس باندې الا وسعها مگر په قدر د وسداغي اولئک دا کسان اصحاب الجنه جنت ولادي هم فيها خالدون دیو پاغي کمی شي ونزعنا د جنتیان یو بل سره خوشالین او پاکی د زړونو ولو ذکر کوي ونزعنا من براکا گمان فی صدورهم هغه چې د دې جنتیانو په سینو کې د من غل کم تبعی خفغان اسی طبیعت کم خفغان دي داوم ته الله لري هل تخفغانونو تندتري ولړشته دي تجري چلیږي باروانی به من تحتهم الانهار ودولان دي ونو بنگلو د دوینه نهرونه وقالوا دا جنتیان بوي الحمد لله الذي صفاتنا د کمال خاص الله لري غزاد ده هدانا لهذا چې مونږ را ورسولو دي زيتا وما كنا نو مونږه لنهتدي چې مونږ را رسیدلی وې دي زيتا مونږ په خپل نشو راتلې دي زيتا خدا د الله فضل چې الله را ته ایمان توفیق را کو د نیکو اعمالو دي زيتا را ورسول وما كنا نو مونږه لنهتدي چې مونږ را رسیدلی وې دي زيتا لولا ان هدانا الله کچرت الله مونږ دې زيتا نو را رسولي لقد جاءت يقينا راغلو رسول ربنا رسولان زمونږ د رب الحق په حق بیان باندې یره پیغمبران الله پرشته په حق را لېږلو خدای چې مونږ په ایمان راوړو او مونږ ومنل نو د هر پیغمبر چې کوم امتیان او مؤمنان وبل مزي کې به جنت ونودو او عزبو کړي شي ان تلکم الجنت او چې د غستاسو جنت دی اورثتموها دا تاسو ته درکړې شوی دی بما کنتم تعملون په سبب دا عملونو چې کوم تاسو کول ونادا اصحاب الجنه د قیامت په نومونو کې یو نوم دی یوم التناد د چغو ورځ ده د اوازونو جنتیان او جهنمین به یو بل توازونه کوي څوک په قیامت پر ورځ باندې چغې وي اوازونه وکړي کافران دلته د جنت والا आवाज ذکر کړی دی یوم التناد او یوم الاذان متوید قیامت ورځ ونادا आवाज بو کې اصحاب الجنه جنت والا اصحاب النار اور والا وتا دا څنګه جنت والا اور والا आवाज ګور والا په کوم ځای کې جهنم سونه لري دی په کوم ځای کې دی او جنت په کوم ځای کې دی او جنت خوري اوچته درجه دی او جهنم خوري ښکته دی ته دا مو وايي دا بسنګي دا به د سیله کده ته دا موبایل څنګه را لې او د امریکای سره او د لندن څخه خبرې کې انسان د شیشه جوړ کړی چې دا غزې څخه خبرې کې ها اته چې خبرې کوي دا کم ځای کې ناس یو پتا خانه کې ناشته مو او تاسو خبرې کې نه دقه شانه ضروری ده نه چې دا جنتی بالته ورته ورزي او خبرې بو سکے نه الله رب العالمین خو دې ډیجیټل سیستم ته محتاج هم نه دی او نه نیټ ته محتاج دی دا جنتی په خپل جنت کې ناس دی والله به توخه هغه جهنمی چې هغه خبرې وسکه وشابه کنیکشن او رابطه به جوړ شي الله اکبر आवाज بو کی جنت والا اور والا تا ان قد وجدنا یقینا من خو مندل ما اغس وعدنا ربنا چې وعده کړو موږ سره زمونږ رب حقا الله موږ سره حق وعده کړو چې مؤمنانو جنت ته بوزو موږ سره الله وعده رښتیا کړ فهل وجدت نو ايو مندل تاسو اے جهنميان ما غ وعده او اغ اور وعد ربكم چې وعده کړو تاسو سره تاسو رب حقا الله وعده کړو کنه چور بدل کړ در کوم د مخ تیر شو کنه دغه 37 آیت نه والا 41 پورې دا کم تخویفات چې تیر شو چور ته داخل شو لعنتونه بو یو جنت په حرام دی وغيرها دا جهنمین بدل ډیر غم د لاس صرف نعم وکي قالوا دا جهنمین بو ته نعم او بس صرف او بو او بس ځکه غمجن دي کنه او الله چې کوم وعده کړو بس پوره شو فاذن مؤذن اواز بو کی او اواز کون کې بینهم د دوی په منځ کې اللعنت الله علی الظالمین چې لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو مشرکانو باندې چې ځاني ورته ورس والعیاذ بالله الذين تفسیر د ظلم کوي د ظالمانو
الذين دا ظالمان هغه کسان دي يصدون عن سبيل الله چې خلق بندي د الله د لارې نه د قرآن او د توحید نه خلق بندي ويبغونها دوی لټي د الله په دې لار کې عوجا کوګواله خلقو ته شکونه او شبهه ورچ وهم او دوی چې دی بالآخرته په آخرت باندې کافرون کافر او منکر دي وبينهما حجاب وسوید جنتین او جهنمین مینس کې پرده د ګورغټ حجاب دی سورة حدید کې هم دا راځي الته ته سور ویلې فضرب بينهم بسور له باب د دې مینس کې یو دیوال والے شي د جنتین او جهنمین منافقان او مؤمنان مینس چې دې کې یو دروازه باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب د دې دیوال نه خپل او باطن طرف ته رحمت دی جنت دی اخوا او دی ظاهر طرف ته عذاب دی مؤمنان با خپل شي رحمت طرف ته دی دیوال نه خپل جنت دی او دی خو به چې دا کافر روان کړي شو منافقان ور د جهنم دلته وته حجاب ویلې پرده وبينهما او د دې دوانو په ما بین کې حجاب یو پرده ده وعلى الاعراف او پاغوچت زید دی حجاب باندې رجال سړي دي يعرفون كلا في جنب هر یو لره بسیماهم دا وی په نخو باندې د دې دیوال نه د پاسه پورته یو فراخ زید اعراف دي سورۃ تمزکه سورۃ الاعراف چې د اصحاب الاعراف حال په کې ذکر دی اعراف لیکي المکان المرتفع ته وختي متاستویل دا اوچت زید فراخه په دې زبانه سکسان ناستي ابوی ته باقاعده دوی سیل کې تماشا کوي جنتیان متخکاری او دا غوی د نخو نه پیژني جهنمین متخکاری او دا غوی په نخو باندې پیژني هر یو په خپل نخو پیژني نو دوی خو باول دي جنتیانو ته وګوري ایته سلام وکي دا لا دغه ته نه دي تلی نه جنت ته لا تلی نه جهنم د مینس کی سار دي دا اول بچ کوم دې سلام وکي جنتیانو ته ونادوا دی بوازو کی اصحاب الجنت جنت والا وتان سلام علیکم چې سلام دی پتا سبحان دې یا خو سلام د تحیه مراد دی لکه دوه مؤمنان چې مخامخ کیږي السلام علیکم هغه سلام یا مراد یا دلته مراد تی معنی دغه د خبر د جمله خبریه ده سلام دی پتا سمنه تاسو خو سلامتی والا شوي د جهنم نه سالم پاتې شوي دا معنی ګوره جنت تلاړی روح جوړ پاتې شوي سالم د اور نه بچ دا معنی لم يدخلوها دوی بلانی ور داخل شوی دی جنت ته اصحاب الاعراف وهم يطمعون او دوی به تم کوي په دې ځل کې چې الله به مونږ مورولي ځکه تم ده خلا ورغلی خو نه دي کنه په دې مینس کې سار دا ولي سار دي دي کې مفسرین ډیر اقوال سو کوئی مشهور قول دا دی چې اصل کې استوت حسناتهم وسيئاتهم اصحاب الاعراف هغه دي چې ګناونه او نیکی برابر دي نو دا نیکی ورته نه پریدي او دا ګناي دي جنت ته نه پریدي بس مینس کې لا ایثار دي سو وخت د سیو عجیب امتحان کې پاتې دي سو وخت پورې یو ځل جنت ته ګوري جنتیانو ته سلام کوي او تم کوي په لکه چې الله به مور ولي به دي ورته ګوري ورته خو نه ګوري په خپل دلته دی وجنه مجهوله صيغه ویل وای دا صریفت کله چې راواړه ولې شي د دې نظرونه په خپل خو به نه ګوري ځکه hebat زیاده سړی چې کوم د hebat زی نه ګوري وته یریږي ته ستاسو خیالي کنه د شي کسانی کله کله د شي مرګري سړی څخه په لارې مونږ سم د شي مرګري په لار کله مرګري شوی چې غرونه علاقه یو خطرناک ځای لاندې ته تاسو ویل لاندې وګورئ یریږي نه ګورم لاندې دا زنانم د شي کوي ګاډي کې د سړی چرته د غرونه علاقه ته ته لاندې ګور نه ګوري خو دا وسترګ را باندې توري نو دی به دغه طرف ته hebat دی ور طرف ته اخو ګوري نه الله بوله دا نظر راوړي دی خلک ګوري اوس یو بل منظر ویني واذا صرفت او کله چراوړ ولې شي ابصارهم د دې نظرونه تلقاء اصحاب النار طرف دا غور والا او تا قالوا دی بزر چغه کی ویریږي د ورنه الله دې موږ ټول وساتي سخت زیاده قالوا دی بچغه کی ربنا زم رب لا تجعلنا مع القوم الظالمين یا الله موږ مگر زو دې قوم ظالمانو سره یا الله دلتم چرته ورنه دا ډیر خطرناک عذاب ونادى اوس یو بل اواز کې اصحاب الاعراف هغه کسانو ته چې پور کې ولیدو په عذاب کې پراته دی دوی پیژني ونادى आवाज بو کې اصحاب الاعراف دا اعراف ولا رجالا هغه کسانو ته چې په جهنم کې دی او دوی پیژني يعرفونهم چې دوی پیژني هغه لربي سیماهم دا وی په نخو باندې قالوا دی بو ته وی ما اغنى عنكم
هیڅ فایده در نکړه تاسو ته جمعکم ستاسو هغه جمع والی پیسې هم جمع کولې او دولت هم جمع کوو سره او سپین هم جمع کول په دنیا کې هغه جمع کول هغه خزانو دله څه پیدا درکړه هیڅ پیدا درنه اسی وته خوشاله وي بلاس کې به اړولې راړولې کله به شمارلې هیڅ پیدا درنه کړه تاسو جمع والی ډیر خلک د سیدی زه دا خبره ډیره کوم د زړه د درد نه کومه چا باندې مراد مقصد نه زما مقصد توجه الحمدلله چې دا کم کسان الله په حج فرض کړي وسی ور کړي نزي لیکن ولی دا پیسې تاسو شي لیکي چې مرشن به قبر لوړي راوي خلک نه الله باندې لاړ شه حج لاړ شه دا فریضه بدر باندې پاتش یا به شدید بیمار شي یا به د اعمال الله والی همیشه خو دې نه چې الله له نعمت درک ورزا دغه رنګ د دین یو بل کار کولای شي به مال باندې چرته د دین یو کار کې به لګوي غوټي ولا مور کا او دا بعضی خلک په دې تمي چې مال به یو کس کور ته راځي او ما ته وایي چې هر د جمعات کې کار کیږي مدرسه کې زما په دې بیٹک کې ورشه ډډه راته وای نه به وسه زما مدد کوم ولې تړون دي کتلې ونه ما زغه دي کار نه کوي زینه د نیکی ټول تا ته معلوم دي ورشه په خپل پیش کا کنه کمال دار په خپل پیش کې مال دا واخله زما طرف نه به تعاون شامل کړي الله دې اجر وکړي زموږ خويندې دي بر درس تناست او غي په خپل چې کم دی یو سپېسې راولې غلي دوزل مونږ لراغې ته مونږ سره دي مرګرو لمر کړي ولته پکی ولګوي مونږ تر سره ویلې نه په خپل کور کې را د قصه کوله بل ورځ وي سلور ټیمپوسونه راوړل یو ځنا نام راوړل بل الله دې ول اجر ورکړي سلور ټیمپوسونه ځان ته بر لګولي ما سړی خودونه تکړه نه ماشاءالله زنانه دونه تکړه الحمدلله دا د سینه د شتا ته خلک وای نبی به ته پیسې را لې غوټي بکولاوي بغیر د دینه چې څوک د ته وای مال لګوا چې کوم ځکه دین ضرورتي دا جمعات خو چا ذاتی زی نه دی کنه مدرسه ور چا ذاتی نه ده چې ته چا ذاتی سره تعاون ورکې یا په چا احسان کې په ما سره احسان کې او په بلې سره خو الله سره اکاونټ کې جمع کیږي ورکوي ولا که خو خو ورکه کني می ورکوا ته پوسې را روان دي دسی به یو یتیمی دسی به یو کونډي دسی به په خاندان کې یو غریبي دسی به په گاوند کې یو غریبي چې ته هغه سره تعاون کولای شي او سترګې دې پټې کړې نه م پټه واسترګ زکه چې د دقې پیغور وتاته به کېږي الله اکبر ایس پیدا در نکړه تاسو ته جمعکم تاسو هغه جمعوالی چې پیسې هم جمع کول او دولت هم جمع کوو وما کنتم تستكبرون او هغه چې تاسو کوم لوی کوله په خپل مال او دولت باندې چې تاسو به برید تاول چې ما سره دونه پیسې دي زما سره دونه ګاډي دي زما سره د سینوکران دي زما سره دونه دولت دي د سیمې بنگله ده څه دی وکړه څه دل پکار شو هؤلاء الذين دا اوس د ملائکه خبرې دا خطاب دا قول د ملائکه دی او خطاب دی جهنم والاو ته وس الله رب العالمین دا ملائکه راولې غلو دا اصحاب الاعراف چې کوم ناس دي مینس کې کنه د دوی په باره کې جهنمینو ته وای چې دا هغه کسان دي کنه چې تاسو به قسمونه کول د دوی په باره کې چې مړه دوی ته او الله یې رحمت ورنکي دا خلک نه دي اوس ګورې دوی به جنت ته ځي درنه هغه اصحاب الاعراف جنت ته ځي لګي ملائک به وی هؤلاء الذين ايداد يغكسان الذين سوق دي سوق یادای اصحاب الاعراف چامینس کې ناس دي اصلي چې کوسه پورې جنتیانو ته خبره وکړه جهنميانو ته خبره وکړه دا یادای ملائک ايدا هغه کسان دي اور والا وتوي اقسمتم چې تاسو په دنیا کې قسمونه کول لا ينالهم الله برحمه چې وبن رسیدوی ته الله تعالی خپل رحمت دی ویل مړه دا به له جنت ته ځي نو دی وخت به ملائکه وي دي اصحاب العرب زي جنت تشابه اوه دا سونه خوشالي خبره ادخلوا الجنه ور داخل شي جنت لا خوف عليكم نبي سياره پتا سبحان ولا انتم تحزنون نبتا غم جن کېږي ونادا دا وسلور من داشو چغي دي کنه دا اوس د جهنمینو چغي د جنتیان بر دي جنت اوچت دی جهنم لاندې دی دی وخت کې د جهنمینو به ډیره زیاته چکم دی ګرمي وشي او دا چمړی به وسوځي او د دې تاو د لاسه به تنګي به ور کې والعیاذ بالله نیو طرف تباوی ته لګي وبر او ورځوي چې ویسکو تګیو او یا کده خوراک د سلک سی لګي را کوي کنه جنتینو ته سوال کوي وس ونادا आवाज بو کې اصحاب النار اور والا اصحاب الجنه جنت والا وتا ان افيضوا علينا شراتوي کې په مونږ باندې من الماء دوبونا او مما رزقكم الله یا دا غسنه چې الله تاسو ته کوم رزق درکړی دی
قالو دا جنتیان بوتوي ان الله یقینا الله حرمهما دا خوراک او اسکاک دا دوانه حرام کړی علی الکافرین په کافرانو باندې دا پتا سبندي الذين دا کافرانو کسان دي د دې تفسیر مخکې سورۃ انعام کې تیر شو آیت دا هغه کسان دي اتخذوا دینهم چې دوی ګرځولې او خپل دین لهوا مشغلا ولعبا او لوبه وغرتهم الحیاة الدنیا او دوک کړیو دوی لره ژوند دنیوي بس دنیا کې تش لوبه او مشغلي او بس اخو دي خو لوبه ټوکو کې ژوند تیر فاليوم ننرز ننساهم من بدوی پریږدو په عذاب کې ننساهم من بدوی ير کومه په عذاب کې پریږدو کما نسول کسن چې دوی یې راکړی و لقاء یومهم هذا پیشي د دوی د دې ورځې چې دا ورځ ده دوی د قیامت ورځ یې راکړی و الله دوی ما پرې خو وما كانوا زکه نو دوی بی آیات وما كانوا زکه كانوا دوی بی آیاتنا زمون پایتون باندې یجحدون انکار کو ولقد جئناهم ترغیب دی قران ولقد جئناهم یقینا راوړې موږ دوی ته به کتاب انداس کتاب فصلناه چې په تفصیل سره بیان کړي مونږ غیر علی علم په خپل علم سره الله دا زما په علم باندې را نازل دي او ما به تفصیل کړي دي ما ایمانیات او د احکام هدن دا قران هدایت دی او رحمتن او رحمت دی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې وی ایمان لري هل ينظرون د اخرت یرا څوک چې قران نه انکار کوي غوي ته یرا او تخویف هل ينظرون دا خلق انتظار نه کوي الا تاویلا مگر د عاقبت د انکار د قران تاویل نه مراد د انجام د انکار د قران دوی انتظار نه کوي مگر د قران د انکار چې کوم انجام دی دغه انتظار کوي چې عذاب دی نو یوم په غرض باندې تاویل یاتی چرابشی تاویل هغه عاقبت او انجام د انکار د قران نو یقول الذين ابوي هغه کسان نسوه چیر کړي دا کتاب من قبل مخکره دینا دنیا کې ور کړو کړه دی بووي قد جاءت یقینا راغلی رسول ربنا رسولان زمون در رب الحق په حق باندې وګوره مونږ ونه منل فهل لنا اوس بغرزي سپارښینو پس الکه هغه دنیا کې به چوي مونږ چې پلانې بابا په شفاعت کې زمونږ اولیاء دي بزرګان دي پلان څوکشتره سپارښ فهل لنا نو ایشت زمونږ د پاره من شفاعه اسوک سفارشیان فیشفعوا لنا چې سفارشو کې زمونږ د پاره او نرد یا به مونږ وروګرځولې شو دوباره دنیا ته او نرد من الى الدنيا یا به یو چانس الله رانه کې چې دنیا ته بیا لاړ شو الکه دنیا کې سکه فنعمل ان من بعملك غير الذي غير دا عملنا كنا نعمل چې من کوم عمل کړی دی مخکې مې غلطه عملونه کړی چې لګنیک اعمالو کو الله یو چانس راکې دنیا ته لاړ شو بیا چانسونه نشته ختم شو خبره الله قد خسروا یقینا دی پتاوان کې چولیو انفسهم خپل ځانونه وظل عنهم اورق بشر دوینا ما كانوا يفترون اغه دروغ او د دروغ قصې چې دی بد ځان نه جوړولې ان ربکم اوس د توحید دلائل ان ربکم یقینا استاذ رب چې دی الله دی الذي غزات دی خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه او الارض او زمکا فی 6 ایام په اندازه د شپږو ورځو کې ثم استوى بیا الله تعالی برابر شوی د خپل شان مناسب علی العرش په عرش باندې یغشی الليل ورغندی الله شپې لرا النهار ورزتا شپه الله ورزتا واچی کنه ورځ باندې رو ما خام شي تیار په راځي الله تشپه ور واچی تبهګنی او تور صادر په چارا خورک په ور وای چول یطلبه طلب کوي دا شپه ورځ یو بل لره حثیثا په تیزی باندې دی یو بل پسې ور روان چې شپه شنو ورځ ور پسې راځي او چې ورځ نو شپه ور پسې را روان یو بل طلب والشمس من وخلق الشمس او پیدا کړی الله نور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات بامره چې تابع کړی شوی دی په حکم د الله تعالی باندې نام الله مسخر کړی دی نظام دی د فلکیات روان دی الا خبردار له الخلق خاص د الله په اختیار کې دی پیدا کول ول امر اختیار هم د الله دی تبارک الله برکت ورکونکي الله دی رب العالمین چې پالنه کوونکی ټول عالمونو دی ادعوا ربکم تفرید په ما قبل باندې چې ګوره مالک او مختار صرف الله دی نو مدد هم داغه نه غواړي کنه د الله نه غیر بل چاته خو وازونه مکو کنه چې پلانی بابا او کاکا سیب او لوی ځوان را ورسېږي دا څه یا علی یا حسن یا حسین دا سره شرک ناری وي ادعوا ربکم رب توازو کده مدد مړه ته مؤمن ادعوا دا رد د شرک په دعا چې د الله نه غیر بل چاته आवाज مکوي ادعوا
اوازونه وکړئ د مدد ربکم خپل رب ته په دې آیت کې رکن د دعا ذکر کړی رکن د دعا دا چې ادعوا ربکم دعا بد الله نه غواړي دا رکن د دعا او شرطونه ول درې ذکر کړی دي یو دا د تضرعا دریم دا د خفیا په عاجزۍ به غواړي او په پټه به غواړي دریم دا د انه لا يحب المعتدين عدم اعتداء بنکه اعتداء دا چې ته لګیای یو دعا د الله د نبی نه نقل او تپای کې د ځان الفاظ ورچې ته کې زیته کې لکه حینا ربنا بالسلام وتعاليت په دې اذان نه بعد چې کوم دعاګانې دي کې د ځان نه جوړې کړې والدرجه الرفيعه العاليه والدرجه الرفيعه العاليه په حدیث کې نشته حدیث کې کوم صحیح حدیث کې دعا راغلي هغه زده کړه اذان نه بعد چې راغله دا رنګ د ځان نه درودونه جوړې ده ځان نه نور الفاظ جوړې ده مکوه اعتداء مکو په دعا کې دا رنګ اعتداء دا چې ته راولګيږي او په الله باندې بے ځایه شرطونه لګي په دعا کې لکه یو کس دعا کوي یا الله مالا سپینه بنگلا د جنت په خي طرف کې راځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا ته ډیر تکلف وکړو یار چې الله جنت کې بنگلا را کې او خي طرف ته را کې او سپینه را کې او ته دستا دې څه کار دی خو الله جنت راګي جنت در کې بنگلا چې پار ځای کې و د سیمه کوا دا می اعتداء د دعا کې دا رنګ اعتداء دا چې کوم ځای کې جهر نه دی ثابت ته جهر کې په دعا باندې دا سیمه کوا نه اعتداء نه ځان ساته ادعوا ربکم دعا غواړئ د خپل رب نه تضرعا فعاجزئ په دعا کې عاجزي ډیره کې د عاجزي چې د الله ډیره خوخه لکه رستو برازي زکریا علیه السلام سویل یا الله ګیره می سپینه دا اډو کې می زاړه شو اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا سر می تک سپین دی یا الله بیبي می چې کوم دی شنډه دا یا الله تانه بچي غواړم ګوره د عاجزي کوله ځان یعقوب علیہ السلام سے انما اشکو بثی وحزنی الی الله زخپل غم درد الله ته پیش کوم زما بچی مان ورک دے چې یوسف بچرته یا الله مال راو ګور عاجزی دی الله خو خل الله ته عاجزی وک نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون پیغمبر د بدر په میدان کې سو یا الله صحابه جړل یوخ کې روانه وي د نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ته بس ته د الله رسول بس الله ستاسو دعا قبول کړي یا الله د الله ګړل د مؤمنانو 314 کسان کو یا الله کدا ډله هلاک شو یا الله به بستا عبادت پزمکه ونش پس موږ مؤمنان چې دا ختم شو بیا خدای مشرکان وستا عبادت نک دا عاجزی ده الله تبع عاجزی کې ربنا ظلمنا انفسنا یا الله موږ ظلم کړی بزان مخکې د آدم علی السلام دعا کې تیر نشو الله تبع ځان عاجز کې دعا وکړي دا د الله خو خدای د عاجزی دعا غواړي د خپل رب نه تضرعا په عاجزي او خفیا او په پټان بعضی خلک دلته غرضی خو په خټه اور لګی کړي دې ځنه بعضی خلک ثابت امین په پټه ویل په کار دي کنه ورته تا خود شي چې راخستي الله او الله په خپل خو الله دون په زور وی چې دا سره پیغمبرانو په زور ویل نه دي او امین خو نبی علیہ السلام دون په زور ویل چې شاته صفونه کې خزو اوریدلې او استاد الله پیغمبر د سره ویل نه دي خپل الله په لوډ سپیکر کې وی او چې پیغمبر امین ویل هغه ته می وای او په قران کې تحریف کې نه کنه وېدا ګورا وېدا امین دعا ده او دعا په پټویل پکار دي نو خچ امین دعا ده دعا په پټویل پکار دي سوره فاتحه ته د سار ما او ما خام او ما خصن مونږ کې ولې په زور سوره فاتحه دعا نه ده نو سوې وېدا خو نبی علیہ السلام دې ټیم کې په زور ویلو نو موږ د امین هم دغه څه په زور ویلو کنه ته څه چلونه خو وسمنته کم ځای کې چې نبی علیہ السلام کوم دعا په زور ویلې ته په زور ویلې امین په زور ویلې د په جهري مونږ صحیح روایت دی بده کې دغه رنګ د سار په مانځ کې چې ته د سورته آل عمران اخیری ایتونه وی ربنا 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 دا دعاګانی نه دي ادا رنګ یا سوره بقره اخیری ایتونه وی رکوع اخیری ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا دا شي دا دعاګانی نه دي دا ته ولي په زور وی او یره دا خو خیرات دي چې په زور راغلي نبی علیہ السلام بدا منځونه په زور وی نو دا دعاګانی په زور وی دا امین من د قشان په زور وی کړه دا په زور ثابت ده یو مولا واغه دا یو خبره وکي وکما درس کو دا آیت دی کی تحریف کو غپ لګاو قران سبای سره غپ لګي نسوي وي بخاری کې راغلي دي چې عطا رحمت الله علیه فرمای قال عطا امین دعاء د قضیه باندې به ودی کتاب چې مخ کې نزي قال عطا رحمت الله علیه وی چې امین دعاء امین دعاء دا نبی دې کې ودی
ورو چې دعا ده نو الله وجه دعا په پټه غواړي په پټه ویل پکار مونږ د الله باندې ولې تحریف کې په بخاری کې تحریف کې په قران کې تحریف کې مخکې لګلاړ شکنه بخاری کې د عطا رحمت الله علیه چې 200 صحابه لیدلی غوي وی امن ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجا دغه زیت خو ورسو کنه د عطا رحمت الله علیه دا قول عطا رحمت الله علیه وی امین دعا دا او امین ویلو عبد الله ابن زبیر چې په مسجد حرام کې جمع ورکوله او شاته چور پس کم کسانو غویم امین ویلو دومره په زور ویل چې جمعات کې وانګازا او کړنګاره جوړ شو دام پکې وای کنه دغه زی پکې نه وای بیا نیمه خبره که به غب خو ملګو کنه ولی دوکه کې انه یقینا الله لا يحب المعتدين مين انا کید تجاوز کوونکو سره چې څوک د حد شریعت نه تجاوز کوي ولا تفسدوا او فسادونه مکوئ فی الارض پزمکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح دا غینا فساد کفر ته مو شرک ته مو بدعات ته ټول ګناونه اداغه نور قسم ګناونه چې انسان را لګيږي قتلونه کوي یا چې کوم دین اعوذ بالله زناګانی کوي یا نور ګناونه کوي دا فسادونه پس مکه کې فسادونه مکوئ پس د اصلاح نه چې الله دین را لګلې اصلاح دا چې الله کتابونه را لګلې پیغمبران را لګلې توحید را لګلې ودعوه دعاء غواړي د الله تعالی نه خوفا پيرا او طمعا او طمع باندې الله نه دعا غواړي ریږي بم طمع بم کې چې الله زما دعا قبلې ان رحمت الله یقینا رحمت الله قریب نزدې من المحسنین د خیست عمل کوونکو سره وهو الذي خاص الله غذات دې ټول دلایل د توحید خاص الله غزاد دی ورسل الرياح چرالیږي هواګانې بشرن زیر ورکون کی دی بین یدی رحمت مخکې د رحمت د الله تعالی نه هواګانې سلور قسم دیو د صبا هوا ده دا وریزي روچتای ریح الصبا وتویل کی یو هغه هوا ده چې شمال طرف نه راځي دا وریزي جمع کوي یو هغه د جنوب طرف نه راځي دا وریزي ګرځي او یو دا د بور هوا دا وریزي جدا کوي دی وبل د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وان نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور د صبا په هوا الله زما مدد کړی دی او عادین چې په دبور سیلې باندې الله هلاک کړ دبور هغه خطرناک سیلې د چا وریزي سي تتر بیتر کی ا توپان شان چې جوړ شي هغه شی دا واغانی الله را لګي هغه باران والا مخکي د باران بین یدی رحمت مخکي د رحمت د الله نه باران نمخ کې کستاس خیل ای خوا چې راشي خلک ویل کچ بس کمزې کې باران وشو دلته ان شاء الله کېدو والا حتی تر دې پوری دا اقلت کله چې راپور ته کی صحابه نورېزه ثقال درنی ورېزي دی په بو باندې سقناه نبوز مونږ دا ورېزي له بلدین اغزمه کې تامیتین چې وچ پرتای مړه د من وچ شوی فانزلنا به الماء نرور من پاغزمه کمانی وبد باران فاخرجنا به نروباس من پاغي باندې من كل الثمرات هر قسم میوه او مدن یو غلي نو كذلك دغشان اوس په قیامت ثابته څنګه چې الله دا میوه راخکار کړی کنه د دې باران د قشان بل مړي راځوند دي كذلك دغشان نخرج الموتى روباس بمنګ مړي د قبرونو نه لعلكم تذكرون دې لپاره چې تاسو نصیحت والي د دینه والبلد چا خورنا کده خراب والذي وغزمك خبثا چا خورنا کده بیکار د لا يخرج نروباسي الا نکدا مگر بیکار بوټي چې کوم خراب ازمکه نه بیکار بوټي روز كذلك دغشان نصرف الآيات قسم بیانو من دایتنا لقوم یشکرون د پاره دا قوم چې غوي شکر کوي لقد ارسلنا دي زینو شپږ واقعات به پیغمبرانو ذکر کوي مقصد په دې کې څه دی هغه دا چې ګور پیغمبرانو دعوت کړي اے نبی نو تبم دعوت کړي توحید د صورت د اولی دعوی سره د اولنې موضوع سره تعلق او بل پکې اثبات د توحید هم دی او د اری واقع خلاصه درې خبرې دي بس یو دعوت د نبی توحید ته دویم د قوم تکذیب او انکار دریم په قوم باندې عذاب په مکذبین باندې بس د درې خبرې په ار واقع کې اول واقع د نوح علیه السلام راوړي لقد ارسلنا يقينا لغلو من نوح عليه السلام الى قومه قوم داغتا فقال نغويل يا قوم اعبدوا الله يا زما قوم بندگی کوي د الله ځکه مالکم نشتستاسو د پاره من الهین سوک حقدار د بندگی غیره غیر داغنا الله نه غیر بل حقدار د بندگی نشته ځکه دا قوم را لګیدل او 15 اولیاء داغي
دربارونه جوړ کړیو او هغه شکلونه ولا جوړ کړیو دا عبادتونه به کول سورۃ نوح کې برازي ود سواع یغوث یعوق او نصر دا دربارونه پرې دی عرسونه پرې دی میلې پرېګ دی د الله بندګیو کې نوح علیه السلام ته انی اخاف علیکم یقینا زیریګم پتا سبحان عذاب یوم عظیم دا عذاب د ورځې لوینا کپه دې شرک پاتې شوی د لوی ورځې عذاب دی قال الملأ ول غټانو من قومه د قومنا پار قوم کې دا غټانی کنه متکبرین نوح علیہ السلام ته وی ان لنراک یقینا موږ وینو تعالی رفی ضلال مبین په گمراهی ښکار کې والعیاذ بالله پیغمبر ته ته گمراه وسم چې کوم حق پرست عالمی خلق سوی دا وی گمراه دی وی یو ته بوته د خبري وانه ورې د درس وانه ورې وی دا خبره قال دا جواب دی د نوح علیہ السلام ډیر په نرم لهجه کې او فرمایل نوح علیہ السلام یا قوم زما قوم لیس بی ضلالۃ نشته په ما باندې گمراهی ز گمراه نه سیم ز رسول یم ولکنی رسول من رب العالمین لیکن ز رسول یم د طرف د رب العالمین او کار می دادی ابلغکم ز رسوم تاسو ته رسالات ربی پیغامونه د خپل رب وانصح لكم او ز تاسو خیر خوای لټوم تاسو خیر خوایم چې جنت تلاړ شي واعلم وزقوي من الله اذا الله طرف نه ما باغ سبحان لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ الله ما ته علم د وحی را کړي دوی ویل یره نو ته خو انساني بشري نو بشر څنګه پیغمبر شو د مخکنو کافرو بدا نه منله چې ګني انسان دی پیغمبر شي بشریت او رسالت یو بل سره منافي ګڼل وسم سره ډلې دی غي وي یره رسول له خو بشر نه دی غي بشر دی خو رسول نه مقصد هم یو شی دی مخکنو کافرم رسالت او بشریت یو ځای نه منلو تیم یو ځای نه منلو عقیده یو شانته دی ویلي یاره ته څنګه پیغمبر شې ته خو انسان نه دا غي جواب وکړه او عجبتم تاسو تعجب کوئ اند دې خبرنا جاءکم چراغلی د تاسو ته ذکر وحی من ربکم تاسو د رب د طرفنا علی رجل په یو سړي باندې منکم چې تاسو د جنس نه دی لینذرکم د پاره دی چې تاسو لیر درکې ولتتقوا د پاره دی چې بچ شي تاسو د شرک نه ولعلکم ترحمون دې د پاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي تاسو دې نه تعجب کوئ چې الله پاک یو انسان پیغمبر الله خو را لګي کنه انسانان پیغمبران فکذبوه نو دې قوم تکذیب وکړو د نوح علیه السلام دوی هغه ته دروغجن ویل چې مړه ځان نه لګي موږ ستا خبرې نه منو والعیاذ بالله نو دلته واقعه مختصر د سورۃ هود کې بلګو درځي فانجیناه نو موږ نجات ورکړو د نوح علیه السلام ته والذین وکسانوا معه چې دا غسر ملګریو فل فل کې پکشته کې چا چې غسر ایمان راوړ ملګریو پکشته کې هغه لا بچ واغرقنا الذين غرق لمغه هغه کسان کذبوا چې دروغجنې غنلیو بیا آیاتنا زمغه ایتنا انهم كانوا يقينا ودي قوما عمين قوم لاند دا زایری سترګې لاندې نه وي زړونه لاندو د الله توحید نه دا مان والى عاد من ارسلنا الى عاد اور علی ګلو مونږه عادیانو ته اخاهم رور دا وی هودن هود علیہ السلام دې کوم ما قدرې خبرې عاد چې کوم دی عاد د سام بن نوح علیہ السلام په اولاد کې د سام د نوح علیہ السلام زوی دی نو دا عاد د نوح علیہ السلام نو اسیو او بیا چې کوم دی په پنځه پښته کې هود علیہ السلام به د دې په قوم کې راغلی د دې په اولاد بیا عاد چې د دوی نیکو نو بس دا قوم ټول مسما شو د عاد په نوم باندې وإلى عاد راجع علی ګلو موږ عادیانو ته اخاهم رور دا وی رور ته ځکه چې د قوم یې هود علیہ السلام قال دی هود علیہ السلام فرمایله زما قوم بندگی کوي دا الله د مقه خبره کړل ځکه مالکم نشتا سود پار من الہین سوک مددگار غیره غیر د الله نه افلا تتقون یزان نه بچ کوي د شرک نه او د عذاب نه ځان نه بچ کوي من ځان بچ کوي شرک نه ځان بچ کوي نو عذاب نه بچ قال الملأ الذين دا د بیوقفي جواب دی د قوم د غټانو ویلې غټانو هغه کسانو کفرو چې کفر کړو من قومه د قوم د هود علیہ السلام نه کفرو من قومه کې دلیل چې بعضی کې مؤمنان مو چې کم کافر او غوی دا ویل ان لنراك يقينا من وینو تعالی را فی صفات پکما قلتوب کې ولا یذل پیغمبر ته تقما قل نعوذ بالله نو کما او ته دا خبرې نن وشي حق پرستا انسان ته خپکیږي دنا څوک بار بس سوې څوک بسوي ته حق وایا
وي مونږ وینو تعالی خامخا چې قمقل او بیوقوف والعیاذ بالله بل دا و انا لنظنک یقینا من خامخا ګمان کو بتا باندې من الکاذبین د دروغ جنونا ته خو مونږ ته وي غټ دروغ جن ښکاری نعوذ بالله نو قال اغم سمره په خستان دا جواب ورکړل قالو فرمایل هود علیہ السلام یا قوم یا زما قوم لیس بی نشته په ما باندې صفات کم قمقل توبه اس قمقل توب ما کې نشته ولكني رسول من رب العالمين لیکن ز رسول یم د طرف د رب العالمین ابلغکم ز رسوم تاسو ته رسالات ربي پیغامونه د خپل رب وانا لكم وزستاسو د پاره ناصح خیر قائم امین امانت دار یم درې خبرې ذکر کړې درې اوصاف یو رسالات د رب در رسوم دویم ناصح یم تاسو خیر قائم چې دعوت د توحید تکوم دریم دا د امین یم په دعوت د رسالت چې کومه دعوه کوم دي کې ضمانت دار یم حق خبره دی باندې د اعتراض وکړو قوم یره ته خو انسان نو ته څنګه پیغمبر شو حالانکه پیغمبران ټول انسانان راغلي بشر تر زمون نبی پورې او عجبتم آیات تاسو تعجب کوئ دین هود علیہ السلام ورته ویل آیات تاسو تعجب کوئ اند دې خبرنا جاءکم ذکرن چراغلی د تاسو ته وحی من ربکم تاسو د رب د طرفنا علی رجل منکم په یو سړي باندې چې تاسو د جنس نه دی لینذرکم د پاره دی چې تاسو لیر درکې خطا سو دې خبرنه په تعجب کې چې ز په تاسو کې سړی مو ما باندې الله وحی راولېګل او ځ الله پیغمبر وګرځولم زره ته دعوت کوم نو تاسو نه مانه واذکروا وسرت تاریخ ور یاد واذکروا آیات کې جعلکم کل چې الله تعالی تاسو جوړ کړی خلفاء ابادون کی د زمکه من بعد قوم نوح رسل قوم د نوح علیہ السلام نوزادکم او زیات کړه تاسو لره فی الخلق په پیدائش کې بسطتن فراخی تاسو پیدائش کې الله فراخی وکړه ځکه بدونونه غټ قوم نو بس الله شکر ادا کوي کنه چې هغه الله تبارک او تاسو الله دونه فراخی سره په دنیا کې مسولیه فذكرون آیات کې یا الله نعمتنا د الله اعلی جمع د الیون فبأي آلاء ربكما تكذبان د کوم نعمتونو در ربنا تکذیب کوي انکار کوي آیات کې اعلی الله نعمتنا د الله جمع د الیون دا ویل کې نعمت عظیمه لوی نعمت ویل کې چې مشتمل په نور نعمتونو باندې په یو نعمت کې نور ډیر نعمتونه پر آیات کې نعمتونه د الله لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ په آخرت کې قالو دی وته ویل خا تمون تراغلی چې مونږ به یوازې د الله عبادت کوو او دا زمونږ د باباګان چې د پلار نیکه به مول عبادت دا به مونږ پریدو ها ستا په دې خبرو باندې زمړه وي مونږ ستاړو خبره نه منو نعوذ بالله ابي سوي عناد اخکار زرا وړه عذاب کته پیغمبري رښتونه عذاب دی راواله دون ظالمان درې جرمونه کړی یو د وحده لفظ دشمنان دي د توحید دویم دا د تقلید الاباء نه پریدي دریم دا د عذاب غواړي په استهزاء په تور باندې قالو دی وته ویل اجتنا آیت من تراغله لنعبد الله د پاره دي چې مونږ بندګي وکړو د الله وحده کی وازي ګوره د وحده دشمنان دي توحید ونظر او آیا مونږ پریږدو ما هغه څوک کان یعبد آباؤنا چې بندګي به کوله زموږ مشرانو نه نستا خبره مونږ نه مانو فاتنا نراوله مونږ ته بما هغه عذاب تعیدنا چې ته مونږ یاره ان كنت من الصادقین کچرته تدریشتوننا قال الله قالوا فرمایل ورته دي هود علیہ السلام قد وقع یقینا واجب شوه دی لازم شوه دی واقع شوه دی علیکم پتا سبحانه من ربکم استاذ در رب د طرف نریجسون زنگ پلیتیره ته لګیدل د زنگ ته لګیدل عذاب وغضبنا وغضب د الله در باندې راغلی دی نو دوی د ځان د پاره سره دربارونه جوړ کړو نو داغي جواب له وسور کوي دی پاغي کلک ولاړو نو هود علیہ السلام ته اتجادلوننی آیات ما سره جګړه کوي فی اسماء د اغه نمونو صفاتونو په باره کې سمیتموها انتم چې نمونه خي تاسو او اباؤکم او تاسو مشرانو ما نزل الله ندی نازل کړي الله بیا پاغه باندې من سلطان کم دلیل دی په خپل نمونه خي کله لازم خلکو چې نمونه خي دا تا گنج بخش دی او دا چې کم دی دستگیر دی او دا چې دی غوث اعظم دی او فلان او فلان الکه دا نمونه خو تازان نه خي دا ډیګری نه کوله تا ور کړی تا خلا نه دی ویل نو په الله دلیل را لګل دین د قشانت صداع صمود او حنا
دا دغه زماني دربارونو دا نمونه ولېخي تاسو ما سره دغه نمونه صفاتونو کې جنگ کوي قوم په دغه شینو ولاړې چې دا نمونه تاسو او تاسو مشران ویخي الله په دلیل نه دی را لګي دا ډیګری نو تا ورکړي دس بدس بابا او ټک پټک بابا دا خو ته وې کنه الله خو ته نه دی ویل فانتظرون انتظار کوي د عذاب انی معکم من المنتظرین یقینا زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه يم بس عذاب راغی فانجیناه نجات ورکوم دی یوسف علیہ السلام ته والذین وکسانوا ته معه چې د مرګریو برحمت منا په سبب د رحمت زمونږ د طرفنا ګوره دا نجات چې د الله د رحمت په سبب شوی وقطعنا پرې کړمږه دابر الذین جرل دا کسانو کذبوا بآیاتنا چې دروغجنې ګڼلې زمونږ آیتونه الله دې د ظالمانو جرل مې پرې کړل عذاب مې پر اوس استیصالي عذاب بوله ذکر کوي سورته حامیم سجده کې شپاړسم کې سورته احقاف سلی رښتم پنځشتم کې او سورته حاقه کې به راځي شپږمایت واما عاد فاهلكوا بالطاغيه او پریکړې مونږه وقطعنا او پریکړې مونږه دابر الذين جرل دا کسانو چې دروغجنې ګڼل زمونږ آیتونه وما كانوا نو دي مؤمنین ایمان لرونکي ایمان نه راوړ ویل ثمود دریم دلیل نقلی د صالح علیہ السلام چې ثمود قوم ته تلل ثمود چې د عاد زوی د عاد دا غوی نسل د مخکنی کوم قوم ذکر عاد چې کوم د عادینو نیکه دا غوی ثمود تر دې تربوران دي عادین او ثمودیان بیا داغه نسل ته قبیله د ثمود ویل کېده صالح علیہ السلام به په 15 پښته کې د ثمود په اولاد کې راغلي دي دوی د شام او د حجاز په دې علاقو کې دیرو اوسم د دوی هغه علاقې چې دي په سعودي کې داخلي دي د حجاز چې کوم علاقې دي سعودي کې چې کوم دی اوس ورته دغه وای دا مدائن صالح وته وای مدائن صالح صالح علیہ السلام کلی باقاعده هغه کندرات مشتاغه غرونه به چتراشلو دا مهارت الله ورکړ د تبوک په لار کې آباد تبوک طرف سړی زی په لار کې راځي نبی علیہ السلام څخه په منډه زیاده د عذاب زیاده زر زر زیدلته دلته خوندونه ما اخلي او چې تیرېږي نو جړای ک جړان در جړا انداز جوړ ک ځکه ته عذاب راغلی د الله اکندرات اشته او الى ثمود او لګلې موږ ثمودیانو ته خاهم رور دا وی صالح علیہ السلام قال غو فرمایلی یا قوم اعبدوا الله یا زما قوم بندگی کوي د الله ځکه مالکم نشته تاسو د پاره من الہ سوک حقدار د بندگی غیره غیر د الله نه قد جاءتكم يقينا راغلی تاسو ته بینه خار معجزه من ربکم تاسو در رب طرفنا هغه معجزه دا و چې د الله یو بلار بغټه وخه د غټین الله را پیدا کړ هذه ناقه الله دا وخه د الله دا د لوخه خدا ټول د الله رب العالمین مخلوقات دي ته اضافت تشریفی و دا د شرافت دی چې دا د الله رب العالمین په خاص یو قدرت باندې پیدا شول یو ناشنا کار دی چې د ګټې نه دی وخه پیدا کی یو ادم بیا بلار به تل سمیاش دا وخه د الله د لکم استاد پرایت یو معجزه ده فذروها نو پرېګ دی دا وخه تاکل چې خوراک کوي فی ارض الله پزمک د الله کې دا وخه چې ډیره غټه و هیبتی و د نور ساری و تیرېده چې را بغه ټول بمنډک دی ول مړوي د دې د لاس زموږ ساری غیا نشي خړلې ساری را ټول ګډ وټ نو ظالمانو مشورې کولی چې داوخه چې دی وجنی شهید ذکر وته وي ولا تمسوها عمر سوي دی ختمسو ان کم تکلیف کوم سوف ياخذكم نو بني ستاسل عذاب الیم عذاب درناک الله بدل ګور درناک عذاب درک ذکر دا معجزاتی او خداسي او خو نه ده کن واذكروا تذکیر بالنعم دم کړه ده واذكروا آیات کې جعلکم کل چلا تاسو ګرځولای خلفاء آبادون کې دزمکه من بعد عاد رسد عادیاننا ګور عادیان الله تبا کړه الله تاسو بزمکه کې آباد کړي وبوأکم او تاسو الله زینه درکړه فل ارض په دزمکه کې عادیان باندې انفسي نعمتونو بدنونه غټ او دا سمودیان چې دی باندې نعمت د آبادو او د صنعتکارو شوی کورونه به جوړول تراشل ودا او ذکر کوي تتخذون تاسو جوړوي من سهولها د میدانونو دا غینا قصورا بنگلې
وتنحتون او کنستل کوي الجبال د غرونو بیوتا د کورونو د کوټو میدانونو کې مبادئ نه کوي غرونو تراشي او ځان لږ کورونه جوړوي دا وګوره فذكروا نور آیات کوي اعلی الله نعمتنا د الله ولا تعثوا او مگر زي في الارض پزمکه کې مفسدين فساد کوونکی قال الملأ الذين سرمایدار دي کنه تکبر یو کده مال د وجه قال الملأ الذين ول غټانو هغه کسانو استكبروا چې ځان لوی غنلو د مال د وجه من قومي د قومنا للذين هغه چاته ویل استضعفوا چې کمزوري غنلې کېدل للذين استضعفوا هغه کسانو تدویدا خبر او کړه دي غټانو چې کمزوري غنلې کېدل د غریبۍ د وجه لمن هغه چاته معنا چې مان راوړیو منهم د دوینا هغه مؤمنان کمزوري غریبانان هغه ته وای دا بدمعشان غټان او مالداران اتعلمون دلته علم په معنا دی یقین دی آیات تاسو دا یقین کوئ ان صالحا چې ګنې دا صالح علی السلام چې د مرسل من رب دا ګنې را لګلې شوی دی د رب د طرف نو ګنې پیغمبر دی دی غریبانان ته تاسو د پیغمبر وای ایمان پر راوړل قالوا غیت لا بالکل مؤمنان سم غیرتی وغوی قالوا ورته ویل ان یقینا من چې بما ورسل به پاغه سبانی چې دا صالح علی السلام پر علی گله شوی مؤمنون ایمان لرونکیو نو قال الذين استكبروا ویل هغه کسانو چې لوی کولا ان بالذي یقینا من پاغه سبان دی امنتم به چې تاسو ایمان راوړل کافرون من تین منکریو موږ په کافر نعوذ بالله بس راولګي د ظالمانو یو کفر وکړو او بل یو شهید کړ فعقروا الناقه نو ټوکړي ټوکړي کړل هغه خو وعتو او نافرمانی وکړه عقر وای کټکول ته یې مړې کړل شهید وډیر غټه و دوی مخله نشو ورته بتیوه یریدل نه د شوته د کان مانو غټو کانو د شاته ته پټ شو پیلې پی غشور ویشته بیچاره وګرځیدله په غشو ولګیدل نو به توري ورولل دا خپې می ولواله او شهید کړل او اول بدبختی ولنه گزار قدار ابن سالف کړو د دې په قوم کې بدبخت چې قران کې الله بدبخت ویلې دي سوره والشمس وضحاها کې مرাজি چې بدبخت را پاسې بده اذن بعث اشقاها کله چې بده بدبخت را پاسې ده اول هغه بدبخت گزارو کنو د نوري پر ازړه ور کړه د ګناه سر چې جوړ شي غټ بدبخت به ګناه وخت کې ځان شاته کا وګوره چرته ګناه ابتدا ته ونه کې څومره چې تاسو شاته به لګیدل سردار به ته حسابېږي نو دی ظالم د ظلم سردار کړو ځان پرې کړه هغه شهید کړه وعطونا فرمانی وکړه عن امر ربهم د حکم د خپل رب نو وقالو ویلي یا صالح تنا یدون بدمعشان یو طرف ته وخه شهید ک بیزتی وک به وسوي اے صالح وسراوړه مونږ بما عذاب تعيدنا چته مونږ یاره ان كنت من المرسلين کای تدرا لګل شو پیغمبرانو نا دلته اختصار دی واقع کی سورته هود کې ورای شو ته درې ورځې انتظار وکي را بشي عذاب مړ غوي خندل دته ګوراوي درې ورځې انتظار وي دا مونږ یې وس عذاب په بیره زلزلہ پیرا او سورته هود کې وس صيحم د چغه برنه په چغه ولا شو لاندې زلزلہ شو ولا عياذ بالله چې زلزلہ می وسره کړي کی می ملائک د عذاب در سره کړي کی ور سره وای نو څنګه hebat فاخذتهم الرجفه ونو دویل زلزله فاصبحوا شول دوی فی دارهم پخپل کورونو کې جاثمین پړمخه پرات مړش کورونه پر اپری وته زلزله په دې ځمکه نه استل تبای فتولى عنهم روان شو دوینا صالح علی السلام وقال ویله دا روان شوی دی غدری ورځې مخکې ځکه الله تعالی تزه کوم مؤمنان چې سره دي مرګ رمضان سره والو دی باندې عذاب را روان هغه وخلان ذکر روان شو صالح علیہ السلام د دین وقال ویل یا قوم زما قوم لقد ابلغتكم يقينا ما خطاس ورسولوا رساله ربي پیغام د خپل رب ونصحت لكم استاذ خير خايم ولا ټول نصيحتونه مې درته وکړه ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو نه خوي خیر خواهان څوک چې خیر خوای اغم بدیش دا د انسانانو مزاج دی چې څوک ته حق مسله کې په دوی خپکیږي او خیر خوای کوم عالم غي بدیش او څوک چې دا په هر وخت کې شوکه کوي کنه او لګي د ایمانونو مرتبه کې دنیا هغه خوخي مې پیران مې پیسې د شیندل کډم باندې خلک شیندي حکم عالم چې ته مفتی بیان استمت نه سات هغه به کنزله ولوطا اور آیات کې لوط علیہ السلام یا ارسلنا لوطا
څلورم واقع ده اوس چې ګوره د لوط علیه السلام قوم راولګېده د شیطان په لاره روانو شیطانی کارونه کول بدکارین او غم د نارینه سره لوط علیه السلام منع کړو منع نشو الله په عذاب راوست ولوطا نور لګلو موږ لوط علیه السلام د سره اخاهم ونه ویلو چې دوی ورور ځکه دوی د قوم نه دی لوط علیه السلام خو ابراهيم علیه السلام وراره دی هجرت کړي به تلې دی دغه علاقه ته کوم چې د صدوم علاقه ده په دې کې د دعوت کړي لګلو موږ لوط علیه السلام اذ قال کله چې ویلو لقومي خپل قوم ته اتاتون الفاحشه آیا راتلل کوي تاسو هغه به حیاي ته ما سبقکم بها چې مخکواله نه دی کړي تاسو نه پدی بدکار باندې من حدینی چا من العالمین د عالموننا په انسانانو کې د دین مخکې اچا دا بدکاری نه وکړي د نارینه سره اول دا بدبخت قوم نه چې دی دا کار کړي او دا هغه ناول کار دی چې زناوریم د زناور سره کوي انکم یقینا تاسو لتاتون الرجال خامخرات للکوي نارینه او تشهوتن پشاوت سرا من دون النساء چورتی ریږي د خپل بیبيانو زنانونه بل انتم بلکې تاسو قوم مسرفون قوم یې مشرکان او د حد شریعت نه تجاوز کوونکی چې خپل بیبيان هم پرې کړي او بدکارې نه کوي د قوم بی حیا قوم چې بی غیرت خلک د قص خبرې کوي بی حیا انسان چې دغه د خلینم بکواس روزي چا د زړه ګندې او د نیت خرابي او د بی حین ولا انسان والعياذ بالله خله به ورانه خوځي وما كان جواب قومه ونو جواب د قوم د دینو تعالی السلام الا ان مگر دا جواب قالو چې دی ویلې اخرجوهم وباسي دوی د لوط علیہ السلام او د مرګري من قريتكم د خپل کلینا بی غیرت خلک دي څه وی باسي د شنو چې زبم وباس مړو وی باسي وی را پاسي ګټس انهم یقینا دوی چې دی اناس هم د خلک دي تطهرون چې ځان ډیر پاک غني دا ګوره د بدکار انسان عادت دی قران نه داس دکا بدکار انسان ته چې بدکاری مکوا دا ګندګي مکوا دا بی حیبت ته ډیر پاک راغلی وای او ته دا خبرې د لوط علیہ السلام قوم هم کړې وي تا ته الټه خبرې شروع کی تا ته بر دی وای ته ډیر پاک راغلی به ته ډیر خسړې چې مونږ ته دسه او دا خبرې چې څوک کوي دا بدبخت انساني او د جهنم د اور د پار الله پیدا کړي فان جینا او موږ نجات ورکو دی لوط علیہ السلام ته او اهله د کورنۍ ته چې کورنۍ کې د لونوي ایمانونه راوړي بس الا امراته مگر د خزه چې وکانت من الغابرین هغه ود پات کیدونکو نه په عذاب کې ځکه خزه منافقه و او د دې قوم سره به شیطانی کول ځکه دا خزه خو د قوم نه کړو کنه قوم واقعي خپل قوم پرستی پالل دي خزه لوط علیہ السلام سره دغه نه کوله لکه سم تابعداري دغه نه کوله او قوم سره چې کوم دی هغه ته چې پرې دمر دا بس اساس لګیا دی نو بس زمو تکور کې ما چې بس غلطی کینو مکه ودا مسله و دې لګیا دی نو ځان ترې سو خيار ویل الله ادنام په عذاب کې ککړه پرې خودله ګور کده پیغمبر خزه شي چې بی دینه د الله تبا کوي وامطرنا عليهم باران ورولو من په دی باندې مطرا ناشنا باران د کانو بارانو کنه کانیم د سینو کنه په ور باندې پخشوي کاني ولعيذ بالله سم د سکروټو باران فانظر نو ګورا کیف کان سرنګ عاقبت المجرمين اخیری انجام د مجرمانو دلته ولې قسم عذاب ذکر ورستو برادي سورته هود او سوره حجر کله سره د کلی الټه کېدلم دي کلی بارانم په د کانو شوه د ور کانی او کلی په الټه کړي ځکه کاری الټه کولو او بل زناکار خو یشتل پکاري د لوط علیہ السلام خو دې یشتل وسنه رسول الله یشتل په ملائکه باندې الله رب العالمین په رجم پکانو یشت و الى مدین اخاهم شعیبا پنځم واقع دی کو شعیب علیہ السلام را لګیدل توحید مسله کړي دا بل دی قوم په ناپتول کې کمه کو دوکا اغه نه من کړي خبر نه د مانلې الله عذاب را واستې په دی باندې و الى مدین او لګلو موږ مدین ته اخاهم رور دی شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام چې خطیب الانبیاء بیان ډیر ناشنا دی دغه کی تاریخ هم ویلې ځکه خطیب دی کنه خطابت انداز بعض انسان له الله رب العالمین دا کمال ور کړی چې تقریر کوي په واجبہ انداز کوي د سی الفاظ استعمالي د سی انداز سره بیان کوي چې خلکو ته حیرانی زمون نبی صلی الله علیه وسلم ته الله جوامع الکلم ور کړی او په پیغمبرانو کې شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تر شوی
قال دو ویل یا قوم اعبدوا الله، قوم بندگی کوي د الله، ځکه ما لکم نشته تاسو لرا. ګوره مدین ته الله لګلې، مدین د ابراهیم علیه السلام زوی وای او داغه په نوم باندې دا ښار به مشهور. شعیب علیه السلام به په دوه پښته کې د دې مدین زوی دی، دا د قوم دی. نشته تاسو د پاره من اله څوک مددگار غیره غیر د الله نه. قد جاءتکم یقینا راغلی تاسو ته بینه ښکاره معجزه. په قرآن او سنت کې څه د معجزې تذکره نشته، خو الله پیغمبر له معجزه ورکړي او به ورکړي، ځکه ورته وایي معجزه راغلې ده من ربکم، ستاسو د رب د طرفنا. فاوفوا الکیل، نو پوره کوئ تاسو پیمانه کول، والمیزان او تول کول، ولا تبخسوا الناس، او مکموئ د خلقنا اشیاءهم د هغوی مالونه، ولا تفسدوا فسادونه مکوئ فی الارض په دې ځمکه کې بعد اصلاحها، وروستو د اصلاح د دینه. اصلاح دا چې الله پیغمبران را لیږلي دي، احکام را لیږلي دي دین، او تاسو هغې نه لګئ مخړوئ، چې دی نه مخړئ نو فساد دی ده. ذالکم خیر لکم، دا کارونه چې ما درته ویلي دا غوره دي ستاسو دپاره، دا زما نصیحت ومنئ، دا غوره دي ستاسو. ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان. د دې بل مرض په لاره کې به ناستو، لاره کې څوک به شعیب علیه السلام خواله راتله، دی به یرول به او بندول به، زه یې مړه وایي اوسګارم ځانه جوړ کړي، څه کوئ د هغه خواله؟ د هغه خبرې ما وروي، خرابوي د پلار نیکه دین نه مړی. او څوک به چې کمزوری شي نو هغه نه به دباو واچو، دمکي به ورکړي چې ستنېږي که نه ستنېږي، ته بیا راغې دي خورا روان. دا خبرې به ورته کولې. اوس هم دا چلونه کوي بعضې خلک چې کمزوری انسان ویني که نه، توحید ته راشي، پلار ورته ولمسئ، تره ورته ولمسئ، ماماګان ورونه دمکې نیوله ورکړي، یا ورته جومات کې بیا رانه شي ګوره دلته وایي وابي دې ځان نه جوړ کړی دی، چې کمزوری به ورله دمکي ورکړي. او چې کمزوری نه که نه داسې لږ تکړه کسي، نو بیا راشه سړی خو یریږي نه د دمکۍ نه. اوس راشه دته شبهې ورشه، ما دا خو ډېره غلطه لاره، ته دې نه څه خبرې، ته زموږ د پلاني مفتي صاحب بیان لږ واوره چې هغه څه ویلي د دې په باره کې، هغه بنډلي مفتي صاحب داسې خبرې وایي کړې دي. بیا به دې دا خبرې کوي، هلکه چېرته دلیل ووایه مړه، او تی به ورته وایه د دروغجنو خبرې پیش کوي لږ، هغه دروغجن دی او کذاب دی معروف، چېرته دروغ دی او د دروغو بوجۍ دي ورسره ولګوي راسپړدلي دي، هلګی دروغ ترې را دوړېږي شپه ورځ، ته اوس دې پیش کوي. دی بم ناستو په لاره کې. ولا تقعدوا مکینئ، شعیب علیه السلام ته ګوره د لاره کې مکینئ، دا زما خواله څوک راځي تاسو بندوئ. ولا تقعدوا مکینئ تاسو بكل صراط، پاره لاره کې توعدون چې یروئ تاسو، وتصدون بندوئ خلق، منع کوئ عن سبیل الله، د الله د لارې نه منع هغه څوک آمن به چې ایمان راوړی په دې باندې، وتبغونها او لټوئ تاسو په دې کې عوجا کوږوالی، خلق بندوي او بیا ورته شبهې مرچوي. واذکروا، اور آیات کوي، دا خطیب الانبیاء دی که نه، دی اوس په بل انداز تقریر کوي. ګورئ تاسو مخکې لږ وایي او الله ډېر کړلی، وګورئ که نه تاریخ ورته بیا وایي مخکې چې فسادیان ستاسو نه مخکې تېر شوي څه انجام شو، الله به همدغه شان تباه کړي. واذکروا، اور آیات کوي، اذ کنتم په هغه وخت کې چې وایي تاسو قلیلا لږ، فکثرکم، نو الله تاسو ډېر کړئ. وانظروا، او ګورئ کیف کان عاقبة المفسدین، څرنګه و اخري انجام د فسادیانو. وان کان طائفة، دا داخل دی په قول د شعیب علیه السلام کې، او دا محاکمه د دعوت او نرم انداز سره ده، او په نرم عنوان سره ورته یره ورکوي، تخویف، دا هم د دې عجیبه انداز. وان کان طائفة، او که چېرته وي یوه ډله منکم ستاسو نه، آمنو چې ایمان لري، بالذي په هغه څه باندې ارسلت به چې زه پرې رالیږلی شوی یم، وطائفتونه یو بله ډله لم یؤمنو چې ایمان نه راوړي. یو ډله ده چې زما په دعوت ایمان راوړی، بله ډله د ایمان یې نه دی راوړی، دوه ډلې شو. نو لږ صبر خو وکړئ چې الله څه فیصله کوي. فاصبروا، نو صبر وکړئ، حتی تر دې پورې یحکم الله، چې فیصله به وکړي الله بیننا زموږ منځ کې، وهو خیر الحاکمین، او د الله ډېر غوره د فیصله کوونکو نه دی. نو قال الملأ الذین استکبروا، دا اوس د دې طریقه د تکذیب. قوم څه ویل؟ غټان را پاسېد. قال الملأ الذین، ویل غټان هغه کسانو، استکبروا چې لوی کړی وه، من قومه، د قوم د شعیب علیه السلام نه دمکی ورکړه. لنخرجنک، خامخا موږ به تا وباسو، یا شعیب، یا شعیب، والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی معک ستا سره، من قریتنا زموږ د دې کلي نه، یا خو به هم د دې کلي نه شړو، او لتعودن، یا به تاسو را واپس کېږئ، فی ملتنا زموږ په دې دین کې.
نو شعیب علیہ السلام د دوی په ملت کې وونه نو څنګه ورته ویل تعودن فی ملتنا شعیب علیہ السلام د پیغمبرۍ نه مخکې دعوت خو نه کو کنه لا نبوت نو ملاو نو دوی خیال دا وګینې د مخکې زموږ مرګره او چرته زموږ په دین کې وګینې او یا د مرګري یادې چې دا بیا زموږ دین ته بیرته راځي دا چې چا ایمانونه راوړي او یا بم شړو قال ورته فرمایل شعیب علیہ السلام اولو كنا کارهین اگر کومګه بدګنون کی استاد د ملت لرا استاد د دین نه زموږ نفرت ده څنګه ودغیله درځي چا چې شي سره نفرت څنګه ته داغي دعوت ورکړي قد افترینا وشعیب علیہ السلام وی ستاسو دی دین ته چې مونږ درشو دا بدسي لکه په الله چې دروغ ویل ځکه تاسو دین خود ځان نه جوړ شوی دی قد افترینا یقینا مونږ به جوړ کړی علی الله په الله باندې کذبا دروغ ان عدنا کومګه درو ګرځو فی ملتکم ستاسو په دین کې بعد اذ نجان الله منها پس د دین چې الله مونږ بچ ساتنی و دا غینا وما یکون لنا او نه دی جایز زمونږ لپاره ان نعود فیها چې مونږ درو ګرځو په دغه دین ستاسو کې الا ان شاء الله مگر دا چې غواړي الله ربنا چې زمونږ رب دی زمونږ رب چې څه فیصله کوي بس مونږ غي ته انتظار وسع ربنا راګر کړه زمونږ رب کل شی نه یوسیز علم په خپل علم کې علی الله خاص په الله باندې توکلنا مونږ ځان سپارلې دي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين خطیب الانبیاء دې نو دعا هم ډېر عجیبه کړې ده دا خیری دي او ظاهر کې سرکاري لګا ته دعا ده ربنا افتح دعای شر د په لهجه د دعای خیر کې سوې ربنا افتح یا الله یا زمون رب فیصله وکا بیننا زمون مینس کې و بین قومنا و ما بین قوم زمون کې بالحق حق فیصله وانت خیر الفاتحین یا الله ته ډیر غره فیصله کوونکې فیصله وکا سمانه په دوی عذاب را ولا ماتي جدا کا چې دوی او زمو د دوی مینس کې فیصله رزو دوی جدا شو وسم چې کوم امام د جمعاتي کنه قران دې ویلې ترجمه باندې پوي هغه دا دعا کوي استاد هغه زوړ مولوی سیب هم دا دعا کوله ډیر په شوق به کوله هغه به دا دعا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين مونږ ترجمه کړو مالک خیر ورځ دې لګي دې په جمعات کې بس لاړل خواري غریب کړو جمعات ټول هغه جوړ کړ اخیره کې ته خلکو صادر ور پوګه کوته لاړل دا خو خیری دي د الله باندې ته قوم ته خیره کې کوم مولا چې ترجمه نه کړي په قران نه پوهیږي دغه چل کې ډیر مولین دي دا دعا کوي ګوره یا الله زمونږ د قوم مې فیصله راوړه معنا دوی زمانه لري کومه دوی نه لري شعیب علیہ السلام د ناشنا انداز کې دعا کړي چې د دې زمانی بازي مولینم پینې پوهیږي وقال الملأ الذين ویل غټانو هغه کسانو دغه خبرو د شعیب علیہ السلام دوی ته څه فایده ورنکړه بل دوی ته پته ولګي د شعیب علیہ السلام باندې موږ دباو واچو چې وبدي باسو د کلی نه اوستا مرګري ګور په دې دباو باندې په د اثر ونه شو نو اوس لګي دي د بل طریقه اختیاري د مخالفین خلکو ته وي ګور د شعیب علیہ السلام خبري ممنه دا تاوان لار دا غلطه لار نعوذ بالله او بل دا ګور د تاسو ته وي چې ناب ټول کې د سی کوي او کمې کوي تاسو ټول غریبانان کې نو موږ ګټو څه د چل باندې راتاو شو دا چې موږ د په پالیسۍ روان شو بیا خو بس بیا زموږ مالداري ټوله خراب شي وسم دغه خلک دا خبرې کوي وقال الملأ الذين ولغتانوا وكسانوا من قومه شرد قومنا ولغتانوا وكسانوا كفروا چې کفر کړو من قومه د قوم د شعیب علیہ السلام نه مؤمنانو طويله ان تبعتم کچرت تاسو تابعداري وکړه شعیب بن شعیب علیہ السلام دا به دي مؤمنانو تم ویلو دي نور ته ویل انکم یقینا تاسو بيدن په دا وخت کې خاسرون خامخا تاوانیان یې ګوره د ظالمان دي چې پیغمبر تابعداري ته تاوانو ډیر خلک وسم وي مونږه یاره په دې بازي حدیثونو عمل وکړو به لانجه جوړیږي تاوان سره مخامخ کیږي لکه د نبی په طریقه کې تاوان نشته دی یو سړی خپکیږي خپدي شنوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه عمل کوي کې برکت فاخذتهم الرجفه نون يدل زلزله دلته مولا زلزله د دوی ذکر کړی دا دوی د پاره او به سورته یهود 94 آیت کې ولا بل عذاب ذکر کړی صیحه چغم پر راغله ونیو دوی لر زلزله فاصبحوا نشول دوی فی دیارهم په خپل کورونو کې جاثمین پړمخ پراته الله تبارک الذين وكسان كذبوا شعيبا چې دروغجنې ګڼلې شعیب علیہ السلام دا صفنا شو ک علم یغنو فیها گویا کې دوی نو دی رشوی په دغه کلی کې کته د دې د عذاب لیدلې دا کندرونه تا بنویل چې دې کې پرون خلق وسیدلې دا سي الله تبارک میټاوي الذين وكسان كذبوا شعيبا
چې دروغجن یې ګڼلی شعیب علیه السلام کانو هم الخاسرین وهغوی خاص هغوی په خپله تاوانیانو مخکې خو دوی ویلې که نه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون که شعیب علیه السلام تابعداري مو کړه تاوانیان بشه الله وی نه دي په خپله تاوانیان فتولى عنهم نو مخې واړو د دوی نه شعیب علیه السلام تې مخ واړو وقال وی فرمایل یا قوم زما قوم لقد ابلغتكم یقینا رسول ما تاسو ته رسالات ربي پیغامونه د خپل رب ونصحت لكم او تاسو خیر خواهی مې ولټوله نو بس اوس چې الله تبا کړی او زما خبر هم نه منه اوس بر باندې سار مانو کوم هیڅ غم در باندې نه کوم خفګان هم در باندې نه کوم تاسو په تبای فكيف آسى نو څرنګه زه خفګان وکم على قوم کافرین په هلاکت د قوم کافرانو باندې على قوم من على اهلاك قوم وما ارسلنا اوس د درې ایتونه متعلق دي د مخکې واقعات سره وما ارسلنا من ندير لګلې في قريه په یو کلی کې یا په یو خار کې من نبي کم نبي الا كذبوا مگر د خلکو تکذیب وکړل انکار وکړل د خلکو اخذنا نو مونږ ونی ول دا خلک مونږ ونی ول اهلها اوسیدون کې دا غکلی بالبأساء په سختو د مال باندې او ضراء او په مرزونو باندې کله به چې د نبی خلاف وکړ او په مالی تکلیفونه امر واست بدني تکلیفونه امراغه بیماری نه بخورې شو ګور کله چې دا اوسم زمونږ په ملک کیو ګوري کنه دا چې دا ګرانی راځي مالی تکلیفونه دي دا کنه ټکسونه لګيږي دا عذاب دی توبه الله توبه چې ختم شي کنه او کله ناشنا بیماری نه وایرس راځي عجیب بیماری نه علاج یې بینه دا فلانه وایرس دی فلانه وایرس لعلهم يضرعون دې د پاره دا خلک عاجزیو کې الله تعالی دا خو دې د پاره چې بندگان عاجزیو کې الله ته توبه وبس ثم بدلنا به بدل کړمږه مکان السیئه فزيد سختي باندې الحسنه خوشالي دي ته ویل کېږي ابتلاء بالنعم والنقم کله الله نعمت را ولدا امتحاني کله مصیبت را ولدا امتحان مخکې ذکر کړ امتحان په مصیبتونو وس ذکر کړ امتحان په نعمتونو کله الله پاک د دنیا او پتا سم ډیر را فراخه کې دام پتا امتحان ده الله دې رانی سي بده کې چې نا فرمانه یو مال دې ډیرې ده توبه وباس الله دې راګيري په دې چل به موږ بدلا کړلا په زیاده سختي باندې الحسنه خوشالي حتا تر دې پورې عفو چې دوی زیات شو دولتونه هم زیات شو بچي هم زیات شو وقالو دی ویلي قد مس آباءنا یقینا رسیدلی زمون مشرانو ته ضراء او مصیبتونه او تکلیفونه والسراء او خوشالۍ مړه ودا د ژوند دوران دی کله به مصیبت راځي کله به خوشالۍ نه راځي زندگی ده نو نلوي بس اچانک مراونی و فاخذناهم نمغ راونی ول دوی لره بغتة الناس وهم لا يشعرون دوین پویدل عذاب اچانک راځي چاته پتم ولو ان اهل القرى وسمخت واقعات سره متعلق دي کدا کوم قومون باندې عذابونه راغ دا کلو باندې الله یې کدی ایمان راوړی او تقوا یې کړی وکنه شرک نه ځان بچ کړی وي د ګناہوں نه ما بل ډیر برکتونه ورکړي وي د زمکه او د اسمانونو ولو ان اهل القرى کچرته وي د کلو والا امنو چې ایمان راوړی وي واتقوا ځاني بچ کړی وي د شرک او ګناہوں نه لفتحنا عليهم نخام خاب مغرا پرانستلې په دی باندې برکات ډیر برکتونه من السماء د اسمان د طرفنا والارض د دې زمکینه ولكن كذبوا لیکن دوی تکذیب وکړو د پیغمبران ته دروغجن وي فاخذناهم نمون دوی راونی ول بما كانوا يكسبون په سبب دا عملونو چې دوی کول افامن اهل القرى اوس دې سلور ایتونو کې د موجوده خلکو ته خبري الله وي تاسو بیغمه یې په تاسو عذاب نه راځي ما بیغمه کېږي افامن آیا پس په امن کې دي اهل القرى دا کلوالا ان د دې خبرې نه بیغمه دي په امن کې دي یاتیهم چرا بشي دوی تبع سنا زمغه عذاب بیاتن د شپې وهم نائمون او دی بودی الله تر دینه بیغمه یعنی ما بیغمه کې ګوره د شپې بودی او عذاب بزمارش او امینا او آیا په امن کې دي اهل القرى دا کلوالا ان د دې خبرنا یاتیهم من دې خبرنا نه یریږي یاتیهم چرا بشي دوی تبع سنا زمغه عذاب دوحن په وخت د ساخ کې وهم يلعبون دوی بلو بکي ساخ په وخت ټول خلک مصروف وي څوک دکانداري کې څوک په بل غب شپ الله ته په لوبو کې مصروف ہے ټورنمنت به شروع عذاب برهش اف امنوا مکر الله آیا داخلك بي يري شوي دي الله د عذابنا فلا يامنون نبي غمكيږي او نبي يري کیږي مکر الله د الله د عذابنا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانيان اولم يهدي
آیا نه د ښکاره شوي للذین هغه کسانو ته یریثون الارض چې وارثان شوي د دې ځمکې من بعد اهلها وروسته د اوسېدونکو د دې ځمکې نه. الله وایي دې ځمکه کې چې مخکې خلک وامې تباه کړو دوی پکې اوس آباد دي د هغې نه پس دوی وارثان شوي دوی ته دا خبره نه ده ښکاره شوې. الله نشاء که چېرته موږ وغواړو اصبناهم نو موږ به دوی ته ورسو عذاب بذنوبهم د دوی د ګناهونو په وجه باندې. الله خو عذاب ورکوي د ګناهونو په وجه کنه دا خبره ولې دوی ته نه ده ښکاره شوې منه خو ته ښکاره ده چې الله د ګناه په وجه عذاب راولي. خو فما کانو ونطبع او موږ مهر لګو علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې فهم لا يسمعون نو دوی غوږ نه ږدي په زړونو مهر لګېدلی بس حق ته غوږ هم نه ږدي نصیحت هم نه اوري. تلک القرى دغه کلي د مخکې قومونو ذکر د پاره ذکر کوي د پاره د تذکیر د دې موجوده موږ د پاره تذکیر دی بلې ځکه د موجوده خلکو حالم د هغوی سره مشابه شوی دی کنه. تلک القرى دغه کلي چې نقص علیک موږ دا بیانو پتا باندې من انبائها د بعضې خبرونو د هغې نه. الله وایي د بعضې کلو قومونو حالات مې ته بیان کړي چې الله څنګه تباه کړي. ولقد جاءتهم یقینا راغلي دوی ته رسولهم رسولان د دوی بالبینات په ښکاره او حکمونو او دلایلو سره رسولان ورته ښکاره دلایل راوړل. فما كانوا نو دا خلق ليؤمنوا چې ایمان راوړی وي بما کذبوا په سبب د هغې چې انکار کړی دوی من قبل د مخکې نه. كذلك دغه شان يطبع الله مهر وی الله على قلوب الكافرين په زړونو د کافرانو باندې مهر پیولی شو بس ایمان رانوړ الله تباک. وما وجدنا نه دې موندلې مونږه لاکثرهم د ډېرو خلکو د پاره د دې خلکو نه لاکثرهم د پاره د ډېرو د دې خلکو نه مونږ نه دې موندلې من عهد څه پوره د لوز. الله اکثر خلق بې لوزه اکثر خلق نافرمانه بې لوزي کوي. وان وجدنا او یقینا موندلې مونږ اکثرهم اکثر په دوی کې لفاسقین خامخا نافرمان اکثر خلق پکې نافرمان دي په دوی کې. ثم بعثنا اوس د دې ځای نه یوصل او وش په تمایت پوری تفصیلی ذکر کوي واقع د موسی علیه السلام حالات د موسی علیه السلام ذکر کوي او په دې کې چې کوم دی د موسی علیه السلام او واقعه دغه بعضی تفصیلات هغه ذکر کوي. شپږ مقاماتو کې دا تقسیم ده د ځین اول مقام. ثم بعثنا به لګلو مونږه من بعد رسول دوینا موسی علیه السلام بیا آیاتنا زمون پاغه نخو معجزات سره الى فرعون تو ملئه او غټانو د قوم دا غتا فظلموا بها نو انکار کړو دي فرعونانو دغه معجزاتونه عنادن د زت پوجه انکار. فانظر نو ګورا کیف کان سرنګ او عاقبت المفسدين اخري انجام دغه فسادیانو فرعونانو. وقال موسی وموسی علیہ السلام دعوت وقال موسی فرمایل موسی علیہ السلام یا فرعون دي زين اول مقام دی اوس انی رسول من رب العالمین یقینا زګورا استاذ یم رسول یم د طرف د رب العالمین حقیق کلکیم حقیق من ثابت مستمر حریص دا معنی زګورا کلکیم مستمر و همیشه یم او حرسناک یم علی ان پدی باندې الله اقول چې زبنویم علی الله په الله باندې الا الحق سوا د حق نه بل خبره زګورا د الله بارک تشهد حق خبرکم نه حق خبرینکم زل را لګلم پیغمبر قد جئتكم يقينا ما راوړې تاسو ته ببینه ښکار بیان من ربکم تاسو در رب د طرفنا فارسل معي نو ولېګه زما سره بني اسرائیل دغه بني اسرائیل چې زما قوم دی. ګوره دوه کار یې وکړ یو فرعون ته دعوت د ایمان ورکړي چې ایمان راوړه توحید قبول کړه بل زما د قوم بني اسرائیل باندې ظلمونه کوي دی پرې ظلمونه مه کوه ولې دوی نه غلامان جوړ کړي. نو قال فرعون ویلی ان كنت جئت بآیه کچرتا تارا وړي وي سمعجزه فات بها نو غرا وړم کې پیش کا ان كنت من الصادقین کچرتا یې تدریشتینو نا ستا سره سمعجزه رشته پیغمبر بس هغه ته دوه معجزې پیش اول امسا فالقى عصاه نور غرزول موسی علیہ السلام خپل امسا فاذا هي نو په دا وخت د امسا چې ثعبان مبین خامار ډیر غټ ښکارا اجدهات جوړه شو. دا اوله معجزه دا دلالت کوي په انقلاب چې څنګه الله ردی امسانه خامار جوړ کو. اے فرعون د قشان بدا کمزوري بني اسرائیل الله قوي کی او تاب الله کمزوري کی دادی ته اشاره. ونزع يده او را بارک خپل لاس د گریوان نه فاذا هي نو په دا وخت دا لاس چې بيضاء او تکسپینو للناظرین د پاره د کتون کو. دا بل معجزه موسی عليه السلام لاس به ترخ نه را بارک پړق به کو
داسې سپین نه و لکه ابرګي والا چې خو نقص دی خو عیب دی نه رڼا به ترې راختله فرعون پې بیا فتوا وکړه چې دا خو هلکه غټ جادوګر دی دا خو جادوګر دی نو اول فرعون ویلي جادوګر دی نو بیا دې قوم یې ویلي جادوګر دی د غټانو خو دلته یې فرعون قول حذف کړی سوره شعراء کې اول د هغه قول یې ذکر کړی قال الملأ ویلي غټانو من قوم فرعون د قوم د فرعون نه ان هذا یقینا دا موسی علیه السلام لساحر علیم دا خامخا جادوګر دی او ډېر ماهر پوهه دی یریدو دی غواړي ان یخرجکم چې تاسو وباسي من ارضکم ستاسو د ځمکې نه دې ته بدنامول وایي دا وایي زموږ په ځمکه قبضه کوي وایي دې دپاره را پاسېدلی دی فماذا تأمرون نو تاسو څه امر کوئ څه حکم کوئ مشوره وکئ دا سړی چې دی غلط مقصدونه یې دي وایي قالو دی ویلي فرعون ته اوس مشوره ورکړي ارجه مهلت ورکړه دی موسی علیه السلام ته واخاه د ضرور ته وارسل اولیگا فی المدائنی پا دی خارونو کی حاشرین را جمع کون کی کسان ڈنڈور چیان وجیدی سی باو کدا خواستیم جادوگر دے کسان باولیگو با دی کلو کی و پا دی مالو کی باو گرزی ایلانون باو کی ڈنڈور چیان چی رازی یرکا فلانے ورزبانی موسیٰ علیہ السلام سر مقابلہ دا و جادوگر بولو راغون و جادوگر پا مخ کی بشکست تخری پتا بولے کی جادوگر دے سر پیغمبرنا وی ٹک دا یأتو کا رابولی تاتا دا ڈنڈور چیان بکل ساحر علیم ار قسم جادوگر چې پویا او ماهر وي بس په دې عمل وشو اقا ورځ راغه خبره مختصر کیدل وجاء السحرة او راغ جادوگر فرعون ته فرعون چې کوم جادوگر مقابله لراغوفتي غراغ دنیا پرست دي کنه اوس جادوگر خو دنیا پرست دي قالو دی جادوگر ویلی ان لنا لا اجرا یقینا وی بزمن د پاره خامخا مزدوری جی سینام مینام خبره کوي کنه وای سم مزدوری ان كنا نحن الغالبين کچرته موږ زور او غالب شو د ځان خبر نه مخکینه مزدوری غواړي لګیا قال فرعون تویلی نعم او مزدوری خو بخود در کوم اینامونه بل دا و انکم یقینا تاسو ولا من المقربین خامخا زما د نږدې کړي شو کسانو نه زما تالی سټ بمیلا تاسو بکلا دا وای اینامونه هم دل در کوم او زما به خاص مقرب کسانی د عهد لالچونه مولور کړ دې د پاره چې راتی زئی چې د موسی علی السلام سره مقابله وکړي قالو دی ویلی ګور دی جادوګر وي ګور په باطل او کافرو او د موسی علی السلام مقابله لراغلی خو یو ادب یې کړی دی ادب چې په کوم انسان کې کنه د موسی علی السلام یو قدر یې کړی دی یو ادب په دې وجه الله به دې ترستو ایمان هم نصیب کړي کني راغلی خو د موسی علی السلام د ضرر او د مقابله د پاره دی کنه یو ادب یې وک قالو دی ویلی یا موسی علیه السلام اما ان تلقي یا تو غرزو د خپل امسا و اما ان نكون یا بشمونګ نحن الملقين من بغرزون کی شو د خپل رسو د امساګانو د سره سوي امساګانه وجي تاسو ول غرزوي کوم غرزوي ستي او ادب یو قال موسی عليه السلام تو فرمایل القوا تاسو غرزوي زي تاسو غرزوي فلما القوا نکل چې دی غرزول خپل رسي امساګانه سحروا اعين الناس جادو کړو د خلکو پسترګو باندې واسترهبوهم او يرول دا خلق ځکه ماران تی جوړ شو جادوګرو کنه څنګه دا رسۍ لړ کړو همساګان ماران شو خلق ټول شاته شو یې رېږي لکه داس وجاءوا بسحر عظیم او راوړلو دی جادوګرو یو جادو ډیر لوی د دوی په نسبانه لوی وګوره جادو ظاهر کې اثر کړی دی موسی علی السلام لا د الله د حکم په انتظار دی خپل خوخه باندې کار نه کوي خاموش ولاړ دی دا منظر یې نه لګي واوحینا من وحی وکړه اله موسی علیہ السلام ته ان القي عصاك چې وغورځو د خپل امسا موسی علیہ السلام د الله د حکم په انتظار او الله تعالی ستو وغورځو چې وروي غورځول میدان ته موسی علیہ السلام امسا فاذا هي ان دغه کې امسا چې وتلقف تیر کړه ما يفكون هغه چې دی جادوګر کوم جوړ کړیو ټول خمارانه ول تیر کړه دا سی لوی اجداهات جوړ شو موسی علیہ السلام د امسا میدان خالی پاتش جادوګر یو بل ته وکړه دا څنګه چل سړی خو جادوګر نه دی ځکه که جادوګر وي بالفرض زمونږ نه تکړه مې خود ته دا مار بلک زمونږ دغې نه غټ و دا زمونږ شي نه څه ختم کړه بس فوقع الحق الله وی واقع شو ښکاره شو حق وبطل ما كانوا يعملون او بیکار او باطل شو عملونه چې کوم دی جادوګرو کړیو فغلبوا هنالك نو کمزوري کړی شو دا جادوګر په دغه وخت کې وانقلبوا او شل دا فرعونیان صاغرین ذلیلان فرعون هم ذلیل شو شرمنده شو
او هغه دربار والے ټول شرمنده شو، فوجیان یې مولا ټول په شرمونو وشرمېږي. داس چل وش دا خو موږ مقابله لره غوښتي داخله په دې کې چې دی جادوګر په سجده وس پرېوځي الله ته ایمان راوړي. دا وایي د موسی علیه السلام د ادب د وجې نه الله دوی ته دا توفیق ورکړی. والقي السحرة غرزولې شو جادوګر ساجدین سجده کوونکي. قالو وی ویلې آمنا موږ ایمان راوړی برب العالمین پر رب العالمین باندې، رب موسی چې رب دې د موسی علیه السلام او هارون او د هارون علیه السلام. قال فرعون دا د فرعون تلبیس دی، چل کوي اوس په دې خلکو باندې. فرعون وایي ښه تاسو ایمان راوړو، اول خو چې کوم دی استکبار، دا د استکبار دی. ښه تاسو به د موسی علیه السلام باندې زما د اجازت نه مخکې ایمان راوړو جادوګرو ته. نو بیا وایي دا تاسو مخکې نه څه چل کړی و، د موسی علیه السلام سره څه مشوره کړې وه که نه چې تا به داسې موږ به راته ځان شکست وخورو، ته به را باندې غالب شي، او تاسو چل جوړ کړی دی د دې ځمکې نه دا خلک وباسئ د مصر نه، په دې حکومت قبضه کوئ لکه چې اوس به راته پته ولګي. نو بیا یې دمکي شروع کړه، تلبیس، اول تکبر بیا تلبیس، نو بیا دمکی. زه به تاسو لاسونه او خپې عدل بدل پرې کړم، زه به دا وکړم او زه به دا وکړم. دا د فرعون چل. قال فرعون ویل فرعون آمنتم به تاسو ایمان راوړو په دې موسی علیه السلام باندې قبل ان آذن لكم مخکې دې نه چې زه اجازت وکړم تاسو ته. د ده نه به په ایمان کې مې اجازت غواړې چې د ده نه اجازت هم طلب کولی، نو ولې ده ولې اجازت ورکوه؟ اوس په ایمانونو کې چا نه اجازت طلب کول نه، په ایمان دې وراوړه عقیده سمه کړه. دویم دا ده الزام لګوي، تلبیس. ان هذا یقینا دا معامله چې د لمکرون دا خامخا یو جرګه ده، مکرتموه چې دا جرګه تاسو کړې وه د مخکې نه، فی المدینه په ښار کې. ښه د جادوګرو موسی علیه السلام یو بل سره څه پټه جرګه کړې وه. لتخرجوا منها دپاره دي چې تاسو وباسئ د دې نه اهلها اوسېدونکي د دې مصر نه خلک وباسئ. فسوف تعلمون زر دې تاسو ته پته ولګېږي. دا اوس دمکي ده. لأقطعن دا تفسیر دی د فسوف تعلمون دپاره. لأقطعن خامخا زه به پرې کوم ایدیکم ستاسو لاسونه او ارجلکم او ستاسو خپې من خلاف عدل بدل ثم لأصلبنکم بیا به خامخا زه تاسو پانسي کوم اجمعین ټول په یو ځای باندې. سورة طه کې اوس راځي فی جذوع النخل، پانسي به در کوم د کجورو په تنو کې، هغه ځای پورې م راځوړندم ځکه اوچتې دي ډېر. قالو ګوره دا د لږ ساعت مؤمنان دي او داسې د غیرت خبرې کړي. قالو دی جادوګرو ته وویل چې دا اوس مؤمنان شو. انا الى ربنا منقلبون یقینا موږ به خپل رب ته ور وګرځو. پانسي م کنو الله له به ورشو په کوم الله م چې ایمان راوړی. اوس ورته وایي فرعونه اوسه پورې خو تا مونږ دې مرګري ګڼلو که نه، اوس ته څنګه زموږ دشمن شو؟ خو مونږ نه دا خبره بده ګڼئ چې مونږ ایمان راوړل، ځکه دې زموږ دشمني شروع. وما تنقم منا او ته بد نه ګڼې ای فرعون زموږ نه، ته مونږ نه انتقام نه اخلې. الا ان مگر د دې خبرې آمنا چې مونږ ایمان راوړی به آیات ربنا په آیتونو زموږ د رب باندې. لما جاءتنا کله چې د آیتونه مونږ ته راغه، هغه نښې راغې د موسی علیه السلام د حقانیت، مونږ په ایمان راوړو. دا خبره بده ګڼې. اوس الله ته سوال کوي ربنا ای زمونږ ربه افرغ علینا راتوی که په مونږ باندې صبرا صبر، یا الله صبر راله راکړه چې په دې دین کلک پاتې شو. دا ظالم خو راله سزا اوس راکوي، غواړي چې سزا راکړي، مونږ له صبر راکړه. وتوفنا مسلمین او یا الله مونږ وفات که په داسې حال کې چې مونږ مسلمانان یو ستا توحید منونکي یو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک لا اله الا الله.